هر الوشت خاوره بدی بیا ټکل خوند کړم. ملي تدارکاتو کمېسیون د شاوخوا 4 میلیارده افغانیو په ارزښت 14 پروژې منظورې کړې. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ د ملي تدارکاتو کمېسیون نوبتي غونډې ته چې د روان لمریز کال د غبرګولي میاشتې په 14مه نېټه په مرمرینه ماڼۍ کې جوړه شوې وه، له اجنډا سره سم 24 پروژې د منظورۍ لپاره وړاندې شوې چې له جملې د 14 پروژو قراردادونه منظور، د 6 تعدیل او د 1 پروژې قرارداد لغوه شو. همداراز ملي تدارکاتو ریاست ته دنده وسپارل شوه څو د 1 پروژې قرارداد بیا ځلې ازادې داوطلبۍ ته وړاندې کړي او د 2 پروژو قراردادونه بیا په هر اړخیز ډول وارزوي او خپل راپور د ملي تدارکاتو کمېسیون له مشرتابه سره شریک کړي. په منظور شوو او تعدیل شوو پروژو کې د کابل کندهار لوی لارې د اساسي بیا رغونې د پاتې چارو بشپړول، په مختلفو ولایتونو کې د افغانستان برېښنا شرکت اړوند د برېښنایي وسایلو چمتو کول، د کابل ښار ځینو مهمو سړکونو اساسي جوړونه او یو شمېر نورې پروژې شامل دي چې د افغانستان اسلامي امارت له لوري تمویلیږي. هر الوشت خاوره بدی بیا ټکل خوند